ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بالغ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اوریدو ریاست مسؤلین وایي چې دغه ریاست محتسبینو یوه ښځه له کورني تاوتریخوالي څخه ژغورلې او همدارنګه په دې ولایت کې د جادوګرۍ په تور څو تنه هم نیولي دي. د بلخ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اوریدو ریاست د مسؤلینو په وینا د یاد ریاست د مرکزی امریت محتسبینو د کورني تاوتریخوالي د یوې قضیې د شکایت ترلاسه کولو او څېړنې وروسته هغه ښځه وژغورله چې له تیرو څو کلونو راهیسې له سختو ځورونو، شکنجو او تاوتریخوالي سره مخ وه او په دې وروستیو کې خاوند د نشې په حالت کې پرې برید هم کړی و. مسؤلین زیاتوي دغه ښځه د خپل خاوند د برید له امله د بدن په بیلابیلو برخو کې د چړې د 5 ګزارونو له کبله ټپي شوې وه. د محتسبینو له بیړنۍ مداخلې او لومړنیو څېړنو وروسته د نوموړي خاوند اړوندو ادارو ته احضار شو او د موضوع له هر اړخیزې ارزونې وروسته د اسلامي امارت د نافذه اصولو او قوانینو له مخې او د ښځې د رسمي شکایت پر بنسټ دوسیه د قانوني اجراتو لپاره د بلخ ولایت ښاري محکمې ته وسپارل شوه. ایجاد یک زن از زیر حملات چاقو و شکنجه های ظالمانه شوهرش توسط ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت بلخ که شوهر این زن با اقداماتی حملات چاقو قصد مرگ وی را داشته بود، اما بعد از راپور دقیق و ثبت عریضه این زن فرد مظنون را بازداشت و این زن را از خشونت مرگبار توسط این ریاست نجات داده شد. بعد از تحقیقات و بررسی این موضوع که این فرد مظنون با استفاده از موادهای نشاور همسرش را با ضربات چاقو در قسمت‌های مختلف بدن وی حمله آور شده که سرانجام بعد از تکمیل دوسیه این فرد جهت رسیدن به جزای اعمالش به محکمه مربوطه در این ولایت سپرده شد. دوی زیاتوي چې د بلخ ولایت په چاهي او شولګري ولسوالۍ کې 3 تنه د جادوګرۍ او د دعا لوستلو په تور هم نیولي دي. د دوی په خبره اړوندو محتسبینو دغه کسان د جادوګرۍ کړنو پر مهال نیولي دي. بازداشت 3 تن از جادوگران حرفه‌ای توسط محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت بلخ از ولسوالی‌های چاهی و شولگره با تمام وسایل جادوییشان با همکاری مسئولین امنیتی و متنفذین قومی که این جادوگران فعالیت‌های غیر شرعی را داشتند و همواره در پی فریبکاری مردم، گمراهی مردم و بهانه شفایاب‌سازی مریضان پیسه جمع‌آوری می‌کردند که سرانجام بعد از راپور دقیق توسط محتسبین در ولسوالی متذکره این جادوگران را بازداشت و جهت رسیدن به جزای اعمالشان به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نمودند. د ورکړل شو معلوماتو له مخې تر نیول کېدو وروسته یاد کسان اړوندو امریتونو ته ولېږدول شول. لازمې څېړنې ترې وشوې، دوسیې بشپړې او د قانوني پرېکړې لپاره اړوندو محکمو ته واستول شوې. د بلخ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اوریدو ریاست له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د شریعت او قانون خلاف کړنو د مخنیوي په برخه کې له مسؤلو ادارو سره همکاري وکړي او که ورته پیښې ویني نو ژر تر ژره دې له اړوندو مسؤلینو سره شریکي کړي. د بلخ پوهنتون د اداري کارکونکو د تخنیکي مهارتونو د لوړولو 15 ورځنی روزنیز پروګرام چې موخه یې د مسلکي ظرفیتونو لوړول، د اداري خدمتونو کیفیت ښه والی او د کمپیوټر او اداري سیستمونو په برخه کې د عملي مهارتونو پیاوړتیا و ګډونوالو ته د تصدیق پاڼو په ویش سره پای ته ورسید. د دغه برنامې د پای مراسمو کې د بلخ پوهنتون مالی او اداري مرستیال مولوي بخت محمد مومنیار د ژمنتیا، مسلکیتوب، امانتدارۍ او د دوامدارې زده کړې پر اهمیت هر اړخیزه خبرې وکړې او ویل چې اداري چارې هغه وخت اغیزمنې کېدای شي چې کارکوونکي د خپلو مسلکي وړتیاو د لوړولو ترڅنګ د خپلې دندې پر وړاندې د مسؤلیت احساس، اخلاص او ژمنتیا هم ولري. هغه زیاته کړه د داسې روزنیزو پروګرامونو موخه د کارکوونکو د علمي او
عملي ظرفیتونو او د اداري خدمتونو کیفیت لوړول او د پوهنتون د چارو لا معیاري کول دي. ښاغلي مومنیار له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې خپلې زده کړې په ورځنیو کاري چارو کې په عملي ډول وکاروي او د ترلاسه شوې پوهې، تجربې او مهارتونو پر مټ د پوهنتون د پرمختګ او غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره اغیزناک رول ولوبوي. دغه 15 ورځنی روزنیز پروګرام د بلخ پوهنتون د مالي او اداري معاونیت په لارښوونه د اداري پراختیا او ظرفیت لوړونې عمومي مدیریت چې د کارکوونکو چارو امنیت پورې اړه لري، د کمپیوټر ساينس پوهنځي د مسلکي استادانو په همغږۍ او همکارۍ ترسره شو. د دې پروګرام په ترڅ کې ګډونوالو ته د کمپیوټر، اداري سیستمونو او نورو اړوندو تخنیکي مهارتونو په برخه کې نظري او عملي زده کړې ورکړل شوې. د مراسمو په پای کې ټولو ګډونوالو ته د بریالي ګډون له امله تصدیق پاڼې او دغه پروګرام استاد ته د هغه د هڅو او خدمتونو د ستاینې په موخه یو ستاینلیک ورکړل شو. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ منصوبینو د جرمونو پر ضد د مبارزې او د نشئی توکو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره د خپلو دوامدار هڅو په لړ کې د مزار شریف ښار او د بلخ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې 3 تنه د نشئی توکو د پلور په تور نیولي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي 3 تنه د مزار شریف ښار او د بلخ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نشئی توکو د پلور په تور نیولي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې له نیول شوو کسانو څخه 300 ګرامه پرګبلین، 19 دانې ټابلیټکا او 15 ګرامه شیشه ډوله نشئی توکي کشف او ضبط شوي دي. هغه زیاته کړه نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د قانوني اجرااتو د بشپړولو او د لازمې پریکړې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار او بلخ ولسوالۍ کې 3 تنه د نشئی توکو د پلور په تور سره نیول شوي دي چې د نیول شوو کسانو سره 300 ګرامه پرکابلین، 19 دانې ټابلیټکا او 15 ګرامه شیشه هم ترلاسه شوې ده. نیول شوي کسان به د لومړنۍ څېړنو وروسته د نورو قانوني اجراءاتو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین ټینګار کوي چې د نشئی توکو پر ضد مبارزه او په دې برخه کې د ناقانونه فعالیتونو مخنیوی به په جدي ډول دوام ولري. دوی د غرض له هیوادوالو غواړي چې د امنیت د ټینګښت او د جرمونو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ځواکونو سره لازمه همکاري وکړي. د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې د نظم او ثبات د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو د پرلپسې هڅو په دوام د دغه ولایت د مارمول ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مسؤلین په دې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د ډاډ ورکولو ترڅنګ ټینګار کوي چې امنیت په بشپړه توګه تامین دی او د سیمې اوسیدونکي له هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره مخ نه دي. د مارمول ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي د خلکو له نږدې همکارۍ او د امنیتي ادارو او سیمهییزو اوسیدونکو ترمنځ د دوامدارې همغږۍ له امله په دې ولسوالۍ کې امن او آرامه فضا رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د امنیت په تامین کې د خلکو ګډون له امنیتي ځواکونو سره پر وخت د معلوماتو شریکول او د شکمنو فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري د ثبات او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. دوی زیاتوي امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خلکو د امنیت د ساتنې، د ولسي ستونزو او شکایتونو د اوریدو او حل او د ورځني ژوند او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د خوندي چاپیریال د برابرولو په موخه هڅې کوي. مسؤلین همدارنګه څرګندوي چې د امنیت د تامین ترڅنګ د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه هم د دوی له مهمو لومړیتوبونو څخه ده. مارمول ولسوالۍ خو ټولو ته معلومه ده چې یو د کوهستاني دغه 15 ولسوالۍ نه کوهستاني ولسوالۍ ده. نو د ښار نه تقریبا یو 15 کیلومتره لرې ده. نو بل دا ده چې مارمول ولسوالۍ کې ټول یو قام پروت ده. الحمدلله دومره جنایي مشکلات موضوعات نشته دي، خو بیا هم روزانه موږ ته یوه یا 2 دانې عریضې په جنایي بخش کې موږ ته راځي چې هغه د لتکوف دي یا دغه شی دی. هغه موږ پس له تحقیق او دوسیې جوړولو نه عدلي قضایي ارګانو ته سپارو. نور الحمدلله داسې مشکلات نشته مارمول کې. بل لور ته د مارمول ولسوالۍ اوسیدونکي هم له اوسني امنیتي وضعیت څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ 2 اړخیزې همکارۍ د عمومي باور د زیاتېدو لامل شوی او د آرامه ژوند او د ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. 5 سال که امارات آمده وضعیت امنیتی ما کاملا خوب است، کاملا حتی یک ترقی را ما نمیشنویم
و وضعیت امنیتی شب و روز مردم به طرف کار و بارشون میرن، هیچ کس مزاحمت نمیکنه. د مرمل ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مسؤلین ټینګار کوي چې د ثبات د ساتنې له خلکو سره د همغږۍ د لا پیاوړتیا او د هر ډول احتمالي امنیتي ګواښ د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې دوامداره وساتي څو په دې ولسوالۍ کې تلپاتې امنیت او عمومي آرامي لا نور هم ټینګه شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.